बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमनो कतुनको څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ په دې پروګرام کې تاسو باندې سیلون کوو د مختلفو علاقو. نن زه مطرې ته راغلی یم. مطره په کوم ځای کې ده او دې وخت چې کوم موږ د ولاړ یو دا پارک کله جوړ شوی دی، په څه سوچ باندې جوړ شوی او چا جوړ کړی دی او د دې ماشومانو ته څه فایده ده، په دې حواله به موږ تاسو سره خبرې اترې کوو. لیاقت یوسفزی موږ سره موجود دی، د میډوا تنظیم دی چې دی روح روا دی او د هغې بنیادي کس دی. نو لیاقت دا راته ووایه چې تاسو را پارک کوم جوړ کړی دی که نه، دا چې موږ شاته ګورو تاسو دا خو واحد پارک زما په خیال په صوابۍ کې، نو په څه سوچ م جوړ کړی؟ ډیره مننه. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو د میډیا د ګروپ شکریا ادا کوم چې هغوی دلته کې موږ له ټایم راکړ، موږ سره کېناستل. بنیادي طور دا تاسو چې نن په کوم ځای کې ولاړ یې دا میډوا فیملی پارک دی او غالبا تاسو څنګه چې ووایئ په صوابۍ کې دا دې وخت کې چې کوم دی نو واحد پارک دی چې دا جوړ شوی دی او په داسې یو ځای کې چې مطره چې دا د ډاګا یو علاقه ده په رزړو تحصیل کې او صوابۍ ضلع کې ده، په هغې کې دا موجود دی. دا په کال 2012 کې زما په ذهن کې چې کوم دی نو دا یو خاکه راغله چې په هغه ټایم کې موږ چونکې په سوشل سیکټر کې ما په خپله علاقه کې ډېر زیات کار کوو، کوشش مې کوو، په مختلفو حوالو باندې ما کار کړی دی. خو سوچ مې په دغه واله راغی چې زما خپل 3 ماشومان چې هغه به تقریبا چې پیدا به شو نو د 9 او د 9 میاشتو په عمرونو کې زما نه مسلسل 3 ماشومان ایکسپایر شو او چې کله هغه ماشومان به ایکسپایر کېدل نو هغه به په پېښور کې وو. نو په پېښور کې ما سره خپل وروڼه او ماشومان به نور چې هغوی به هلته سبق وی، نو زه به هغوی ته انګولم چې موږ پارک ته بوځه. نو زه به چې څه وخت خو آرمي سټیډیم هلته کې و، په هغې کې څه نه څه جولې وې، بیا تاتره په حیات آباد کې، خو چې موږ به هغې ته لړو نو د هغه ماشومانو تنده به هلته ماته نه شوه، ځکه چې هغه جولې او هغه څیزونه به ټول ګډوډ وو. نو زما په ذهن کې دغه 3 چې کوم ماشومان زما مړه شوي وو د هغې په حواله باندې زما یو سوچ راغی چې دغه ماشومانو دپاره زه په دې خپله علاقه کې داسې یو کوشش وکړم او دا کوشش مې په دې علاقه کې ځکه کوو چې نن زموږ پخوا خو زمینداري وه او ټول خلک په دې خپلو کلو بانډو کې پاتې کېدل. نن زموږ پوزیشن دا دی چې زموږ د هر کور چې کوم دی نو تعلیمي راغلی دی، نوکرۍ راغلي دي، کاروبارونه راغلي دي، نو د هر کور نه چې کوم دی نو هر کور نیم کوره شوی دی. څوک په اسلام آباد کې پاتې کېږي، څوک په پېښور کې پاتې کېږي، څوک کراچۍ کې، څوک یورپ، څوک خلیج او څوک د نورو ملکونو کې پاتې کېږي او صرف په اختر او شوکدر او کله ناکله چې داسې خاص تقریبي نو په هغه موقع باندې به دا ماشومان یا دغه خلک چې کوم دی نو کلو ته راځي. نو لاول خو زما خپل دغه دا چې دغه پارکونه چې کوم په اسلام آباد کې موږ تصور کوو، موږ په کراچۍ پېښور کې تصور کوو، نو آیا دا زموږ په خپلو علاقو کې ول نشي کېدی؟ ما په 2012 کې دا یو کوشش وکړو، دا چې تاسو په کوم ځای کې ولاړئ 15 کناله ځمکه دې له ما خپل د طرفه چې کوم دی نو افر کړه او بیا په هغې باندې موږ دلته کې کار شروع کړو. په خپل اپنی مدتاب تحت په لومړي وخت کې موږ کار شروع کړو او چې څه کېدی شو نو په هغه وخت کې موږ هغه ابتدا وکړه. بیا دلته کې تنظیمونه راغله، نو تنظیمونه چې دلته کې راغله دلته کې د افغان مهاجرو په حواله باندې راغی یو تنظیم راغی چې چونکې موږ سره په دې نږدې علاقه کې د افغان مهاجرینو یو ډېر غټ کیمپ و او دغه کیمپ په حواله باندې هغوی دلته کې یو پراجیکټ بیا شروع کړو چې کوم د هغې نقصان یا اثرات شي نو ما هغوی سره خبره وکړه. نو د راهه نه ما په دې کې امداد واغسته. دې سره سره دلته کې د NRSP تنظیم چې کوم دی نو هغې هم دلته کار کوي. نو رابار لار چې تاسو وینئ دا ما په NRSP باندې وکړه. دا مخامخ چې تاسو ته کوم د شیټ ښکاري د زراعتو په حواله باندې، نو دا شیټ پکې ما چې کوم دی نو په د محکمه زراعت د طرفه کوشش وکړو چې دې کې زه دا شیټ جوړ کړم او دې کې ارګینک چې ورته موږ وایو هغه سبزیانې یا هغه څیزونه چې هغه د کیمیایي سرونه او د زهریاتو نه علاوه موږ پیدا کولی شو نو او مقامي تخمونه. نو دلته کې زما کوشش دی چې زه په دغه واله باندې تخمونه پیدا کړم او ډسپلی وکړم او د دې وړو دپاره چې کوم دی نو دا جولې دا مختلف څیزونه موږ ارینجمنټ کړي دي. دې سره سره دې کې موږ مشاعرې، دې کې نور ثقافتي پروګرامونه، دې کې نور د کلي چې کوم ضروري یا زموږ د علاقې کوم ضروري اکټیویټي نه ټول نن سبا په دې پارک کې کېږي. چونکې زموږ د علاقه د تماکو علاقه ده، نو که زه نن تاسو ته ووایم چې نن زموږ دې وخت کې پوزیشن دا دی په دې خپله بانډه کې په دې خپل کلي مطره کې چې یوه حجره به هم تاسو ته داسې میلاو نه شي چې کنې به خالي هغه ټولې حجرې به د تماکو نه ډکې وي، هغه ټولې حجرو کې به د تماکو یا د بټو سامانونه پراته وي. نو واحد دا پارک داسې یو ځای موږ سره په دې روزو باندې وي چې خدای مکه که زموږ څه نه څه اکټیویټي هم راشي نو موږ سره یو شی موجود وي. اثرات د دې څه دي؟ بنیادي طور دا جوړ کړی ما چې دی نو دا د 15 کالو نه والی تر 1200 تر 1400 کالو پورې کوم ماشومان دي دا د هغوی دپاره جوړ دی او زه پوهېږم چې هغوی کله دلته راشي او دا جولې وویني، دې جولو کې چې کوم دی نو لوبې کوي، کوم خندا کوي، نو ما ته خپله ما هغه ماشومانو ته زه ګورم چې د هغوی په یو شکل کې ما ته یو خوشحالۍ احساس کېږي او دغه ماشومان ته چې زه ګورم نو هغوی هغه تنده او هغه خلا هغه کمی چې کوم زموږ په دې کلو بانډو کې موجود دی نو زه ګورم چې هغه ختمیږي
او د هغې په مخونو باندې چې کومه خندا راځي نو ما ته پکې هغه خپل درې ماشومان د ژوندي شکل کې ښکاره کېږي. نو بهرحال زه چې ګورم تر اوسه پورې په لومړي وخت کې خو د خلکو دا تصور نه و چې کنې په دې علاقه او په دې کې چې کوم دی نو لکه فیملی پارک زه تاسو ته دویمه خبره دا هم کوم چې دلته کې زنانه هم راځي او خو په ګڼ تعداد کې راځي او زمونږ خپل د پښتو روایات دي چې کله زنانه راشي نو که دلته کې څوک نارینه موجود وي په هغه ټایم کې نو فوري طور هغې د پارک نه وځي او هغه زنانه او د ماشومانو ته دا موقع موږ ورکوو چې هغوی دلته کې خپل کینې په جولو باندې وځانګي خپل ماشومان وځانګي او یو ګنټې نیمې دپاره چې کوم دی نو هغوی ته یو دغه میلاو شي. ډیره زیاته مننه قدرمنو تاسو د میډ وا چې کوم تنظیم دی مترا ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنٹ ویلفیر ایسوسییشن دا په ډاګۍ کې دی او د دې د سوري لاندې تاسو را پارک وکړه په دې باندې خبرې ترې لیاقت یوسفزي موږ سره وکړي. یقینا چې دا خبرې ترې د قدر وړ دي او کوشش دا پکار دی چې دغه شان پارکونه زموږ په علاقه کې نور هم هغې ته وده ورکړی شي. دغه شان ماشومانو ته تفریح هم میلاویږي او د علاقه به هم ترقي کوي. ډیره زیاته مننه او شکریه.